بسم الله الرحمن الرحیم. خبري رسنۍ هغه خبري رسنۍ چې خبرونه او معلومات په ټوله نړۍ کې کره، حقیقي او د پام وړ دي. دې خبري رسنیو کې تاسو حقیقي خبرونه، سیاسي حالات او رښتینې کیسې لیدلی او اوریدلی شئ. د نوموړي رسنیو ټول معلومات په ثبوت او الټرنیټیو یا متناوبي ډول وړاندې کیږي. لومړی NYK یا د نیویارک ټایمز په امریکا کې تر ټولو بانفوذه خبري رسنۍ ده. دلته سیاسي حالات، تجارتي لارښوونې او کلتوري سپارښتنې راسپړل کیږي. دوهم WSJ یا د وال سټریټ ژورنال. دا هم په امریکا کې تر ټولو لویه خبري رسنۍ ده. د دوی زیاتره تمرکز یا فوکس پر تجارتي خبرونو او نوي لیکونو باندې دی. دا کمپنۍ یو استرالیایي رسنۍ په 2007 میلادي کال کې رانیول. دوی پر تجارتي خبرونو سربیره نور عمومي خبرونه هم وړاندې کوي. دې رسنۍ ډیر لوستونکي په واشنګټن ډي سي کې جمهوریت غوښتونکي دي. دریم د واشنګټن پوسټ. دا خبري رسنۍ د ولسمشر نیکولاس ریچارډ لخوا په 1980 میلادي کال کې رامنځته شول، خو اوسنۍ ساتنه او مسؤلیت یې د امازون کمپنۍ د مشر جیف بیزوس په غاړه ده. دا خبري رسنۍ د NYT او WSJ دریمه جوړه ده. دې خبري رسنۍ د پولټایزر نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې. څلورم BBC یا بریټیش براډکاسټینګ کورپوریشن. په نړیواله سطحه د راډیو او تلویزیون خبري رسنیو تر ټولو لویه خپرونکې خبري رسنۍ ده. دوی تر ټولو ډیر کارکوونکي لري او تر ټولو رسنیو پخوانۍ تاریخچه لري. دا رسنۍ په لندن کې قرار لري. پنځم د اکونامیسټ. دا یو بریتانوي مجله ده چې په هر اونۍ کې د ټولې نړۍ په سطحه صحیح او حقیقي معلوماتونه وړاندې کوي. د دې مجلې شرکت یوه ځانګړتیا دا ده چې دوی هیڅکله د لیکونکي نوم نه په ډاګه کوي. شپږم د نیویارکر. دا امریکایي مشهوره او ارزښت لرونکې مجله چې د نړۍ د ښو او غوره لیکوالانو د یو ځایوالي څخه رامنځته شوې ده، چې په هر اونۍ کې په لیکنې بڼه معلومات نړیوالو ته وړاندې کوي. د دې مجلې شرکت لیدونکي او اوریدونکي خورا ځیرک او سمارټ دي. دوی په یوه اونۍ کې هغه خبرونه او معلومات خپروي چې له رښتیا او حقیقت څخه لیرې نه وي. اووم وایر سروایسز یا د اسوسییټډ پریس یا رویټرز یا بلومبرګ نیوز. د دې کمپنۍ ټول خبرونه او معلوماتونه په رښتیا متقي دي. دوی هر وخت د خبرونو مغز راسپړي. دا خبري رسنۍ د سیاست او اقتصاد په برخه کې زیاتره خبرونه وړاندې کوي. دوی د موبایل اپ یا کاریالی او ویب سایټ هم لري. اتم فورین افایرز. دا میاشتنۍ خبري مجله د نړیوالو اړیکو د شورا لخوا جوړه شوې ده. دا د هغو وګړو لپاره جدي مجله ده چې دوی نړیوال ځیرک کاروبار کوي. دوی د نړیوالو اړیکو بهترینه او غوره نظرونه وړاندې کوي. نهم د اټلانټیک. دا هم میاشتنۍ خبري مجله ده چې د دوی زیاتره تعقیب کوونکي د واشنګټن ډي سي دي. دلته ټول هغه ژورنالیستان کار کوي چې دوی اوږدې لیکنې او تحلیلونه سرته رسوي. لسم پالیټیکو. دا کمپنۍ خپل معلومات په لیکنې بڼه هم انټرنیټ او هم موبایل اپ کې وړاندې کوي. دا کمپنۍ د هغه چا لخوا رامنځته شوه کوم چې واشنګټن پوسټ په 2006 میلادي کال کې پرېښودی.